جوړ په خیر د دې وپېژندله څوک یې څو کاله بعد رالم رحیم لالا ماشاءالله دا کلاجه به خوند کې کوي رحیم لالا سره اوس دا دی په موټر کې ناست یم رحیم لالا ته ولې دا کوم ماډل دی دا موټر دا بي اس سي ده د ټي ام سي دا دی سارا د دې څخه پیریږي وای کوخ دی دی سینځم دی دی واخ څنګه ده خالتي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما دا نو چې کله موږ کوچني ولو بس په پنجاب کې چې ولم سبقان مې د چا د کور ګنټي وم دا کیسه مور دغه کله بس بیا به مې منډې کړو بیا به نو دوی په موټ سي ګرځېدل اوس رحیم لالا سره هغه سین کوي نو څه که مې ځې منډې کړو تاوان مې خپل دی نو بیا به چیرې ځو او جوړ په خیر جوړ په خیر څنګه د دې وپېژندله څوک یم څوک یم زما نوم چیش دی زما نوم هغه مې پېژندې دا دی دا زما یار مې دا دی اوس ویلي څو څلور کاله مخکې مې لیدلی هغه ټیم ډېر کوچنی اوس خوا دی اوس هم هغه د کیسه مې زما ګډ شوی نه چیرې دی رحیم لالا دی ولاکه وتلی دی ورسه ټلیفون ور وکړه ورته په زر راغلی دی هله ابل چیرې دی راویې بوله ورته کمپیوټر څه کوې دا د رحیم لالا افغان ډېر بیداره یم د دې سره نو زه نور ټیټ ولاګونه جوړوم اوس یې رابولې ورس په منډه ورس بل دې نه راوبولې کمپیوټر والا دې نه راوبولې اوس راځې راودې بولې کومه دی څه یې کول دغه ته چیرې ځې اوس ګیم کوې ښه تا ته نه درکوي دا رحیم لالا دی تی ولې رحیم لالا کومه دی دغه دی وعلیکم السلام جوړ بخیر څنګه رحیم لالا ښه یې جوړ بخیر څو کاله بعد رالم رحیم لالا درې څلور کاله پنځه کاله کېږي څلور کاله مخکې راغلی ولم هغه ټیم کې نو زه د کوچنی ویلاګر ولم اوس خو نو شکر نه پر موټرسایکل ولې نو د موټرسایکل ویلاګ ښه خوند کوي ښه پر موټرسایکل خو نو ډېر سفر نه کېږي ماشاءالله دا کلاجه به خوند کې کوي اوس چیش راوړل انګور دا دی د رحیم لالا په ای بیټک ورته وایي تی چیش ورته وایي څه ده بیټک نه ورته وایي کمراد دا د رحیم لالا په مېهمانخانه کې ناست یو اوس دا د انګور یې راله راوړلو انګور خورو بیا چای راوړې بیا دی ما ته چکر راکړي چکر بیا چیرې راکړې کومې خوا ته چکر راکړې ښه بیا دی چکر راکړي نو انګور خورو بیا به ګپه کوو ښه سین داسې دی چې دسترخوان تیار شوی دی د پسه غوښه ده او دا د چرګ ده دا سبزي ده رحیم لالا له موږ اچانک راغلی اچانک مېلمانه یو خو ده بیا هم دومره زیات خدمت کړی دی چې د رحیم لالا سره اوس دا دی په موټر کې ناست یم رحیم لالا ته ولې دا کوم ماډل دی دا موټر دا بي اس سي ده بي اس سي 1982 کې جوړه شوې ده 1982 کې او د دې ګاډي ته ولې څو ټیم نه ما سره کېږي تقریبا 18 کاله کېږي 18 کاله کېږي د دې چلاو هم ډېر زبردسته دی دا د اوس روان یو او رحیم لالا وایي چې دلې یو ډیم دی د هغه ډیم خواته چکر ولو نو دا دی روان ډیم نو څه شو دا رحیم لالا سرصوبۍ کلي سرصوبۍ ډیم شاته سیدی یو مولانا ناستی دوه د رحیم لالا زامنان دي او یو دغه د رحیم لالا وراره دی عباسي نومیږي او دا د رحیم لالا بچان ولاري په بیاسي کې ناست زه د ډیمو خواته د اغاز کې سیم به تاسو ته د ښکارا کالو تا کوم خیال زه خوندور سین ان شاء الله د ښکارا اشه دا موټران چې هغه اول ټیم په سود تا په سو دا
ما مخکې بله بیاسي وه هغه مو واخیستله په 1,20,000 هغه بیا په دا ورته سر په سر هغه چین کې ډالر و به څو تقریبا یار دا مولک ډالر مولک به یعنې 10 کاله مخکې د هغه خسره وه یا هغه خو ما سره ډېر و یو کوم ډیم دی هغه دی اوبه کې شته ډیمه پورې خدای راورسېدلو اوبه کې شته د لیش کې بل ډیم په دغه لار دی بل ډیم هم شته ورته بل ډیم بیا دا وپوښتو شاته بل ډیم هم شته بستې چیرې اخیستې ده چیرې وای ها بستې واخله دا ستا ولې دا بستې ته واخله ته به الوتکه به کېنوځې صحیح دی زه اوس الوتکه هم ورڅه کوم ډېره تېزه هوا ده د ډیم سیند دا دی هغې خوا ته ډاکه دی ته را خلاص که بیا خلاص که الوتکه والوځه ټیټ ټیټ کېږه بیا خلاص که دا داسې خلاص کښېنه نو اوس ته وا ما دا ویډیو رایزه که نو زه دا رایزه کوم نو خو زده کوی زوی بیا ته هم جوړه بیا ښه دی وایي زه هم بیا ویډیو جوړوم ماله به زه اوس د رایزه کوم ته ولې نه اخلې ډرون ته ولې نه نیسې نیوی په لاس ښه ته ودرې اوس به ودرې دا د ډرون اوس الوځي څنګه ده خوند کوي ډرون دا د والوتله اوس به خوندور سیند در ښکاره کړم د دویم دی ښه نو سیند داسې دی چې الوتکه خو مې والوځوله ډېره تېزه هوا هم د الوتکه مې هم برته راشوه کړله خاص خوند ما نه ځینې واخیست ستا خوند ځینې واخیستې نو وا دې لوځوله نه نو څه فایده دی وایي ما خوند ځینې واخیست رحیم لالا اوس چیرې ځه سو د شادکي ډیم له شادکي ډیم له د دا ډیم نوم څه شو موږ د دغه سسوبۍ ټیم دا ډیم ولې دا نوم څنګه نوم دا لاندې کلی چې دی هغه سسوبۍ ورته وایي دا لوړ کلی جوماتکی ورته وایي څوک یې د جوماتکي ډیم بولي څوک یې د سسوبۍ ټیم چک سره اوس په مابین کې اوس موټر راته موږ د کلي سره ولول یو ډیم دی موږ صادق ډیم کوي صادق پخوا زموږ یو نیکه تېر سوی دی هغه له ځو راته یو څه اوبه سیمون پخواني ولاړې دي هغه به هم کې راولو کېدای شي روان زمانه کې خلک هغه وکاږي بیا نه وي دا خبرې ګل و دا غر ګرده ځنګل و دا خلکو پټ یو دا شان ګرده زموږ شو یوړه چې شو اوس همدا سین لا ښه خوند کوي دی اباسین وای دا نو خوندور سیند ته دا رقم سیند باندې خوشحاله دا تاسو ورته ګورئ موټر ټیر پنچر سولو او اباسین صحیح و زه په دا شانو خوشحاله کېږم خو دوی په ټینشن کې سولو یا ټیر شته هی خالي دی ښه هی سیند باندې خوشحاله که خوابلی خوشحاله دی هم خوشحاله دی په دغه حالت کې پر ځې موټر کې هوا ختم شو هوا کې ختم شو موټر اوس دا د اباسین پر لګیا دی اباسین ټینګه کې خلاصه ښه دی نیش اول بیا بعد کې ورکېږي اوس دا د اباسین پر لګیا دی نټان یې خلاصوي نو نټان چې خلاص بیا به ټیر ور بدلوو یا خاجي دی هلته بیا اوس دا د ټیر ور بدلو دومره تېز هوا چالو ده چې څه درته رسوي نیسي هوا ټیر خو دا دی بدل سولو بس اوس د توره پورې ځان وایي رسوه نه درځئ بیاسي ستا ایزه دی دا موټر خو ایزه کوئ به دی ستا ایزه دی اباسینه ستا به ایزه ای زما نه دی ایزه دا ګیرو
چیش والی شه ما شو موټر کې څه و چې د لیکه و ابل دیم لکلو په تیر کې هوا کم اسوله رحیم لالا دازګي سره خیال کوه در یو ټیک ما سب سک ډوب سوله دا داګه دا ادب سسی ما سک ډوب ساګه ویډیو دی له و مې لاله هغه دازګي ډیر خطرناک نږدې مورځي د لیکشنو دا ډبر باندې شنو دازګي ډیر ښه خوند کې دازګي سره ویو ډیر خوندور راځي د لې یو ور بیا لوته کال زوم د لوته کیسیم به تاسو بیا د ویډیو په اخر کې وګورئ دا فکر او بوش نشره نیوي وربوش بیا چیز دی د لې بخښین تاسو پیاده دي شاده موجم د غز کې لزم څه فرق شه نو یا هغه کوم خپل سیم راسولي کښېنئ چای به وکړو تی چای راچوي مولانا عباسي نه کښېنه ته ولې ولاړې دوی به چای دغه کړي او زه به دا ساعت افریقا کې ورته والګم هلته که اوس الوزوی سې اوس خوا دې ویزه دې کړه سارا د دې څخه تېرېږي وایي کوخ دی دی فیلم دی باخ نورګوي کې وینې سر پور ده که چای دا دې رالی تورې چای نو زما خپله تور چای خوښ دی رحیم لالا ستی بخوا کومې چای کېږي سور چای ښه زه به خپل شنې ترخې کوم ښه عباسي نه ته کومې چای کوې مات خو د دود والا چای شخوام ښه شیدو چای مولانا هیڅ فرق نشته ښه تا ته فرق درښیي تور تور چای کوې دی تور چای کوي دا تور چای نه تورې تورې کې څه فرق ته کومې چای کوې زه شیدو چای دی شیدو چای کوي په هغه پهلوان څه شیدو چای مه کوه تور چای شنې چای کوه بیا به ډنګر سي نو چای کوو بیا د هغه بعده ګورو که ټیر کې هوا کمه سوې وله خو زه به خوشحاله یم دوی به بیا برته په ټینشن کې څنګه څه ښه آیم خالي څه راولي یاره باد ټیر خالي کړه تا خو نه کوې خالي poi bene شو سوکا رواز ته سټیک راکه بیګم کښېښ راځه دا د موټر کې د بل ټیر کې بیا د لږ هوا کمه ده سپک شو زه څو منټه شو 10 منټه لاره ده ښه زه خو په پښو خوشحاله یم چې په پښو روان شو داسې ښه ده زموږ یار دا دی مخته روان